د ګناه نه به ځان ساتو. اوس د دې ګناه نه به موږ او تاسو څنګه ځان وساتو؟ دا خو ګران کار دی. او ګران کار ولې دی؟ ګران کار د دې نه وجې دی چې موږ او تاسو انسانان چې کوم په دې دنیا کې پیدا یو، نو انسان له الله دا یو خاصیت ورکړی دی چې دی سره نفس دی او شیطان دی. د نیکۍ خاصیت یې وله ورکړی دی او د بدۍ یې وله ورکړی دی. فالهمها فجورها وتقواها، دواړه ورته الله دغه کړي دي. خو بیا ورته ښولي دي فهدیناه النجدین، دوه لارې بیا انسان ته ښولي دي. دا نیغه لاره ده او دا بده لاره ده. نیغه لار د رحمان د طرف نه ده او بده لار د شیطان د طرف نه ده. نو دنیا کې د انسان نه ګناهونه خامخا کېږي، ځکه د سره شیطان دی، د سره نفس دی، خامخا به تې ګناه کېږي. او دقه کو ګناه نه وه نو بیا خو زمونږ او ستاسو امتحان هم نو. بیا خو به الله فرشتې بس وي، فرشتې الله پیدا کړي دي او هغوی ګناه د سره کوي نه. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتې د سره ګناه نه کوي. نو بیا فرشتې د عبادت لپاره ډېرې وي، زموږ ستاسو ضرورت نه. الله وی داسې یو انسان پیدا کوم چې هغه کې به د نیکۍ طاقت هم وي او د ګناه به وي. خو زه به ورته یم چې نیکي کوو د ګناه نه ځان ساته. دا انسان بیا د فرشتو نه بې مقام دی، د فرشتو نه د اعلی مقام دی. نو نور ګناه به موږ سره خامخا وي، خو د دې نه به ځان ساتو، ځکه زموږ رب پې خفه کېږي، زموږ د رب د خفګان ذریعه ده. نو موږ سره نفس هم دی او شیطان هم دی. اوس به د دې ګناه نه به ځان څنګه ساتو؟ نورونه دا یاد ساته چې یو څو اسباب علماء ښودي دي چې دا سړی اختیار کی نو دی به الله د ګناه نه بچ کوي، د ګناه نه به بچ کېږي. نو نن راته د هغې اسباب مبارکې چې انسان د ګناه نه او مسلمان به د ګناه نه څنګه بچ کېږي، په کومه طریقې به بچ کېږي، دا 5 یا 6 طریقې راته ښیمه. دا ځان ته را مخکې کوې نو زه راته د الله په ذات په قسم اخرم او دې کې به حانس نشم چې انشاءالله وهابګل صاحب الله به موږ تاسو د ګناه نه ساتي. خو چې موږ دې خپلې شپږو خبرو ته لږ سوچ وکړه، دا به تا بیا د ګناه نه ساتي. په هغې کې لومبي نمبر سبب چې موږ او تاسو د هغې په ذریعه د ګناه نه به بچ کېږو نو هغه رب ته به سوال کوو، دعاګانې به کوو. ځکه چې د نیکۍ توفیق هم الله ورکوي. ته چې نن دې مسجد ته رالې او دومره په وخت رالې او د هغې اوښ د علالولو هغه ثواب د وهابګل صاحب وګټه، دا د چا په فضل؟ د الله په فضل. ستا زړه کې الله واچوي نو د الله په فضل دا نیکي ته وکړه. دا اوس به د جمعې لمونځو کې دا به د الله په فضل کېږي. که د الله فضل نه وي قسم په خدای کو یو کار هم وکړي نو نیکیم د الله په فضل باندې به کېږي او په توفیق باندې کېږي. او که موږ او تاسو د بدۍ نه بچ کېږو نو هم څنګه به بچ کېږو؟ د الله په توفیق باندې. الله به هم بچ کوي. نو نیکی د الله په توفیق کول او د بدۍ نه بچ کول دا هم د الله په توفیق. نو الله ته به سوال کوو، الله ته به زاریګانې کوو، الله ته به جړاګانې کوو چې خدای موږ د ګناه نه وساتې. او باقاعده وګوره یاد ساتئ په احادیثو کې باقاعده دعاګانې راغلي دي چې خدای ما د ګناه نه وساتې. باقاعده دعاګانې راغلي دي. موږ او تاسو پرېږده چې د چا د مخه دا کائنات پیدا دي، چې د چا په او باندې الله شیز حلال کړی دی او د چا په نه باندې الله شیز حرام کړی دی، او الله غته دا خطاب کړی چې لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. دا تمام مخکینی او رستونی اول خو د پیغمبر نه ګناه کیږي نه، خو تا تمام معاف کړی دي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بس څنګه دعا کوله ما ته وګورئ. ما تاسو ته مخکې ویلي دي، اوس هم راته وایم چې په موږ او تاسو څو لمونځونه فرض دي؟ 15. او په پیغمبر علیه السلام څو لمونځونه فرض وو؟
شپاږه شاباس هغه باندې تهجد مونځ هم فرض رسول الله مبارک باندې تهجد مونځ فرض نو نبی علیہ السلام چې په تهجد لا پاسېدو تهجد لا او کله به د تهجد لومبي رکعت شروع کو نو د آیات ساته چې رسول الله به الله اکبر نو بس موږ پس فورا وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نه رسول الله مبارک بدا سے نو کول ابو لج سے تو تهجد ولا پاسې ازدکا رسول الله مبارک چې وپاسې نو یا الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله اکبر کبیرا الله ډیر ویلي والحمد لله كثيرا او دق رب لډیر تعریفونه دي څومره تعریفونه دي وسبحان الله او پاکي بیانوم دا غسار او ماخام دا ذکر الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا دا رسول الله مبارک وی نو دویم به واپس بیا سبحانك اللهم وبحمدك نوی بیا به سوی وی اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسله خطايا دا ټول دعاګانې به رسول الله مبارک وي نه هي کې به لومبه دعا سمې تاسو خبر لراولم اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب خدایا پاکا دا ګور رسول الله مبارک ګنا نه کړی دی مونتا یو تعلیم للامت ورکو چې ګور دا څه وایي اللهم باعد بيني وبين خطايا خدایا زما او د ګنا ترمنځ دومره فاصله راولي دومره فاصله کما باعدت بین المشرق والمغرب لکه څنګه چې مشرق د مغرب نه لري دي نو یا الله ما د ګناه نه دومره لري الله ته به داسې سوال کوي او چې د ګناه نه ته لري شي بالفرض ګناه بالفرض به ویما په 400 کې دا نو زه خو دې دلته هم زه د ګناه نه بچ شم په 400 کې لګیا دي سرکش لګېدلې د ډمې ګډېږي او نور ګناهونه دي زه دې خدای لرې کړی یم نو خدایه ما نه دا ګناهونه داسې لرې کړي او ما تې دومره لرې کړي لکه څنګه چې د مشرق نه مغرب لرې دي دا بچاوي دا به رسول الله مبارک وي نو دعاګانې به الله ته کوو چې خدای موږ د ګناه نه وساتي موږ د ګناه نه وساتي دویم نمبر د دعا به د نبي علیه السلام سوا دا یاد کې اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول بيننا وبين المعصية اللهم اقسم لنا من خشيتك اے ما تو غوري یا الله ما لا اغا ير راکی زما دې زلت اغا ير کوزکی چې زمو د ګناه ترمنځ حایل جوړ شي زما زلت اغا اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول بيننا وبين معصيتك یا الله اغه خپل یره زما په دې زړه کې کینه داسې کینه چې دقه یره د الله زمو د ګناه ترمنځ لوی حایل جوړ شي چې د الله نو یریږم خدای خپل یره مې په زړه کې کینه دا به رسول الله مبارک وی دعاګانې به کولې نو لومبي نمبر به د ګناه نه د بچ کېدو لوی سبب دا دی چې الله ته به سوال کوي صحابه ولې کامیاب شو صحابه ولې کامیاب د ګناه نه به ځان بچکول د پاره رب ته به سوالونه کول او د دوی دا سوال الله چې الله ته به سوال کو دا الله په قران کې راوستي دی ساجيب ایمان زبردست ایمان د صحابه دی واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره كفر والفسوق والعصيان اللهم حبب الينا الايمان صحابه بدا سوال کو خدای من ته ایمان محبوب کې ایمان را تخوخ کې بس په ایمان مین کې اللهم وزينه في قلوبنا او زمون دا ظلم مزین کې په دې ایمان باندې چې زړه دې مزین شو په ایمان باندې کنه بیا به د دنیا یو طاقت هم تانه ایمان نشي لر کولی بیا به ګناه نشي کولی
دا به صحابه وي وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. خدایه موږ د کفر نه، موږ د ګناهونو نه، موږ د نافرمانو نه وساتي یا الله. قسم په خدای دا به صحابه وي. وجعلنا من الراشدین، موږ هدایت یافته کې هدایت راته نصیب کې. دا به صحابو الله ته سوال کو، داسې سوال الله دا غوی قبول کو چې دقه صفت الله په قرآن کې بیان کړ، په سورت حجرات کې الله بیان کړ. الله وی ما ورته ایمان ښکلی کړی دی، محبوب کړی دی، د دنیا په یو طاقت خپل ایمان نه ورکوي. سوال به کو الله ته، د دنیا په یو طاقت ایمان نه ورکوي. تاسو ته واقعیت معلوم دی، اوس وخت هم کم دی. حضرت بلال باندې درنې ګټې ږدي، ایمان پرېږدي نه پرېږدي. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا د وجود نیمه ټوټه یو خوازي او نیم مقابل خوازي، خو حبب الیکم الایمان، ایمان یې په زړه کې داسې ورننوتی چې ایمان نه پرېږدي. دعا ده برکت. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ په کم امتحان کې راغی د ایمان، خو سوال یې الله ته کړی دی، الله په هغه ایمان کې کامیاب کړی دی، په هغه امتحان کې. څنګه واقعا تاسو اورېدلې ده، د روم بادشاه ونیوه سره د 1000 فوج او سخت سزاګانې وله ورکړې. او حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه صحابي دی چې په صحابو کې یو څو صحابه ډېر زیات خشته وو، داسې حسن یو داسې حسن چې بعضې وخت مو ته وهابګل جي صاحب رسول الله مبارک وي دا مخم پټوې فتنه کې را نه شي، دومره ښکلي وو. هغې کې یو حضرت عبدالله ابن حذافہ سهمي خوبصورت ترین صحابو کې او ډېر ګپي مو، صحابه به یې خندوله. نو کله چې د روم باچا هرقل ونیوه نو خپل وزیران ورته رالل، وي ډېر زبردست سردار او جرنیل دي نیولی دی. نو وی وبې وجنو، هغه ورته وی وجنې ما ایمان پې پرېږده، تا ته به راوړي چې ستا جرنیل د ټولو نه اوچالې کړي. دا خو د ډېره ښکلې خبره وکړه. وی څه چل وکړو؟ وی لالچ وله ورکړه. نو عبدالله ابن حذافہ سهمي له رالل، وی د ملک چې کومه عهده غواړي تاله درکو، خو ایمان پرېږده. وی نه 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 عهده نه چې دا ټول ملک هم راکړي، ایمان نه پرېږدم. وی ښځه بیا داسې چل وکړه چې داسې چل وکړه چې ډېر زیات خوبصورته دی. نو باچا د خپلې لور آفر ورته وکړه، لور وله ورکړه، ځکه شهزادګۍ ده. نو د هغې آفر یې ورته وکړو ایمان پرېږده. وی نه. نو بیا یې درېیم ولوي اوس ولې لږه سزا ورکوي، ډېر زیات ښکلي دی. نو یو قیدخانه کې واچوه، خوراک پې بند کړه. نو دا ټول ملګري او دی بند کړل په یو قیدخانه کې، او تقریبا 15 ورځې وله خوراک ورنه کړ. نو د دې دا وجودونه کمزوري شو، چپړي شو وجودونه، هډوکو نه غوښې لږې لږې لاړې، مانده شو. وی ایمان پرېږدی. او بیا ورته شراب او د خنزیر غوښه کېښوده، ورته یې دا والې کو دا خورې. هغوی وږي وو، نظرونه یې تلل. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سهمي ورته ما خو الله ته سوال کړی دی چې حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبنا یا الله وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان. د ګناه نه به موږ ځان ساتو. ما خو الله ته سوال کړی دی اگر چې دا غوښه او شراب موږ دپاره دې وخت کې حلال دي ځکه موږ مرو، خو خورئ به نه، ځکه په دې د کافر زړه خوشحالېږي. نو بس اخري بیا دغې دا دغه که چې یو دیګ یې راوړه او پکې تیل واچول او دیګ یې سور که او داسې سور که چې وی خوټ کو او دا ټول یې راوستل. ورته ایمان پرېږده. و ایمان پرېښودو والا نه یو. نو د عبدالله ابن حذافہ سهمي رضی الله تعالی عنه یو ملګری راواغش او په هغې دیګ کې واچو. یقین د الله په ذاتو کې تاریخ لیکلي، البدایه والنهایه کې دا واقعه شته. علامه ابن کثیر رحمهم الله کتاب دی. نو چې وایه چو نو تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې د هغې صحابي غوښې یو لخته لاړې، وډوکې بله لخته لاړې، ویش یې نارې نه کړې. دی خو عبدالله ابن صحابه سهمي راوسته. وی ملګري سره خو مې دا چل وکړ. وی فقد ما انت قاص، چې څه کول غواړې هغه وکړه. نو دی یې راونیوه او لاسونه یې وله شاته وتړل او دیګ خواله یې راوسته. نو چې کله یې دیګ ته ورچو نو دی په جړا شو. نو هرقل خوشحاله شوی د مرګ نه ویرېده. وی ممکنه ده چې اوس ایمان پرېږدي، هلې وی راواپس یې کړې
چې را واپس یې کوي د مرګ نو یېرېدې که نه ودې ژړل وایي نه د مرګ نه خو نه یم یېرېدلې نو دا په ژړا ولې شوې اسده وره دا دعا داسې زبردسته دعا ده حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبنا یا الله وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین ایمان داسې زړه ته ورننوتو وایي ما خو په دې وجه ونه ژړل چې یاره زه د مرګ نه ویرېدم نو دا د څه د وجې دې وژړل وایي د دوه وجو مې وژړل یو وجه د دې د وجې مې وژړل چې دا وجود مې ډېر زیات مانده شوی دی زما خو ډېر حسن او هغه حسن ختم شوی دی کاش چې نن زما هغه حسن هم وي او زما دا وجود هغسې تندرست وي نو یو مې په دې وجه وژړل چې اوس دا وجود دی او ډوکې دې خبره به ختمه شي په دې وجه ژړم او دویم په دې وجه ژاړم چې زما په دې بدن کې اوس صرف یوه ساه ده ته به ما ورولې او هغه یوه ساه به ختمه شي نو یو که نه وایي په ژاړم په دې چې کاش چې زما په دې بدن باندې څومره ویښته دي څومره ویښته د انسان په بدن څومره ویښته دي بېشماره ویښته زما په دې بدن باندې څومره ویښته دي او د هر ویښته په بدله کې الله ماله یو زندګي راکوله او دقه ټولې زندګۍ مې د الله په دې قرآن او په دې ایمان باندې دقه شان قربان کړی دا خو یوه زندګي ده اوس په ختم شي دې ته وایي ایمان وحبب الیکم الایمان او ګناه نه بچ کېدل مې خدای دغه کا نو زما عزتمند ورونو چې کو د ګناه نه بچ کېږئ د هغې دپاره لومبې سبب الله ته سوال کوئ جلا کوئ یاره قسم د الله په ذات تاسو د زړه نه سوال شروع کړئ چې خدای یو خو خدای د ګناه دا سوال نه د دې زړه نه د زړه نه راوباسه او داسې وجاله ورسره لږه یاره تا به الله د ګناه نه ساتي دا یاد ساته نو لومبې سبب چې انسان وایي چې زه دې د ګناه نه بچ شم الله رب العالمین په دربار کې سوال کوم ژاړئ وایي خدای موږ د ګناه نه وساتي دویم نمبر د ګناه نه د بچ کېدو سبب او ذریعه څه شی ده هغه دا ده چې ګناه ته به ګناه وي ګناه ته به ګناه وي نو د ګناه نه به بچ کېږي او چې ګناه ته دې ګناه ونه وي والله العظیم په دې ګناهونو کې به د الله لیت پتې وي نن زمونږ لویه مسله او لویه بدبختي او لویه مسله دا ده چې موږ ګناه ته ګناه نه وایو قسم په خدای ګناه ته څوک ګناه نه وایي دا خو عام کار دی کوه هلکه مونځ یاره دا اسلام صرف په دې مونځ کې خو نه دی دا به راته وایي هلکه ګناه کبیره کې دا صرف دین په مونځ کې دی هلکه روژو نیسه دا دین صرف په دې روژه کې دی هلکه دروغ ووایه دا دروغ صرف په دې اسلام کې دی هلکه ګیره پرېږده دا دین صرف په دې ګیره کې دی من قسم په خدای کو ګناه ته ګناه وایو دقې د وجې موږ نن غرق او تباه یو کله چې د دې زړه کې د ګناه هغه دغه راغی چې دا ما ګناه کړو دا ګناه ده قسم په خدای د ګناه نه به دی الله ساتي د ګناه نه به دی الله ساتي او ته کو ګناه ته ګناه نه وي او تعویلات ونه ګورې لکه څنګه موږ کوو نن دا راته ځکه وایم قسم د ګناهونو له تعویلات ګورو دا داسې چل دی او دا داسې چل دی الله به دې غر کوي مثال یې راته ووایه وایي غټ مثال یې موږ ته مخې ته پروت دی شیطان او آدم علیه السلام شیطان او آدم علیه السلام آدم علیه السلام الله جنت ته بوته ورته وی دي اونې ته به نه نږدې کېږي د آدم علیه السلام نه ایر شو ایر قرآن وی قرآن فنسیا قاري صاحب ولم نجد له عزما آدم علیه السلام ایر شو قصینو دانه یې وخوړه چې دانه یې وخوړه الله ورته کوزېږه تا نه نافرماني وشوه کوزېږه او الله دا په یو حکمت کول دی پې خوړه هر څنګه ځکه په جنت کې انسانان پیدا کېدل نشته تولید او تناسل دا سلسله الله په دنیا کې ده او الله د دنیا دپاره خلیفه رالیږه وإذ قال ربك للملائکة إني جاعل في الأرض پس مکه دې خلیفه دې وړومه دا خو به الله کوله
خو بیا هم چې آدم علیه السلام ته پته ولګېده چې وایي زما نه رب دغه شو دا ما نه غلطۍ شوې دي په ژړا شو. نو تاسو ته ما ویلي دي چې د تمام کائنات اوښکې راجمع کړي د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي او څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا خدای ما نه غلطي شوې ده ما نه زیاتې شوې دي ما نه غلطي شوې ده ما په ځان ظلم کړی دی ما معاف کړه یا الله ما معاف کړه. الله رب العالمین معاف هم کو او د تمام انسانیت لارې وګرځو او د هغې په مقابله کې شیطان راولې. شیطان څه چل وکړه؟ شیطان ته الله وي ولې دې ګناه وکړه؟ وي ګناه خو ما نه ده کړې. وهاب صاحب بابول صاحب ګناه خو ما نه ده کړې ولې؟ وي تا ته چې ما یې سجده وکړه نو سجده خو ما ونه کړه نو وي ولې؟ وي دا خو ګناه نه ده وي ولې؟ تعبیرات ولې ګوري وي دا خټه ده او زه د اور نه پیدا یم انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين دا د خټې نه پیدا ده او زه د اور نه پیدا یم. تعویلات دي ګناه نه کتل الله وي ښه ګناه دې مو کړو د هغې د پاس ولې اوس تعویلات هم ګوري رویه نیسئ نو الله رب العالمین وایي وان علیک اللعنتي الى یوم الدین د قیامت د ورځې پورې به په تا لعنت ورېږي ولې تا ګناه ته ګناه ونوې. نو زما عزتمند وروڼو د ګناه نه د بچ کېدو دویم نمبر سبب دا دی چې ګناه ته ګناه وایو او پښیمانه کېږه پې چې او بس دا من غلطي شوې رب به دې بچ کوي رب به دې بچ کوي. ګناه ته به ګناه وې نو الله رب العالمین به دې بچ کوي او که ګناه ته ګناه نه وې نو ګوره یاد ساته رب به دې بیا رانیسي لکه د شیطان په شان نو موږ به ګناه ته ګناه وایو. نن ما تا ته ویلې یا بدبختي دا ده چې ګناه ته څوک ګناه نه وي هلکه هغه او نومونه هم د ګناهونو له نومونه میښي دي چې دا زموږ په دې معاشره کې روان شي. مشرف دی الله هغه د بجلیګر مولوي صاحب خبره په لشیدارو لړمانانو انشاءالله خوري به هلته په قبر کې به خوري هغه ظالم به وي ښه دا زناګان هم کوې دا ښځې او سړي هم یو ځای شي او هر څه کوې خلکو ته یې دا خلک وایي چې ګناه بوله نوم به وله بدل کړو روشن خیالي اصل داسې وی روشن خیالي د جدا نو د بجلیګر مولوي صاحب خبره روشن خیالي څه ته وایي نو هغه لفظ هغه سره خوان هم کو هغه ویلو چې زه درته نه وایم چې هغه بیا څه وایي چې روشن خیالي څه ته وایي نو موږ ولې نومونه اخلي سود څومره لویه ګناه ده او چې ته دغه بینکونو والا له ورشه هغوی ورته انټرسټ وایي وهابول صاحب انټرسټ دقه شان لا هذا القياس ارامي توبونه نومونه ولا بدل کی دا ګناه خو نه ده زما وجود دی او ښکارا به کوم ار یو وجود اندام ښکارا کوم نو ښکارا کولی شم دا ولی وی میرا جسم او میری مرضی نومونه ولکین نو ګناه ته کو ګناه من وی قسم دی الله بم د ګناه نو ساتي نو دیم نمبر چې د ګناه نه بچ کی ګناه ته به ګناه وي الله به دې ته ساتي. دریم نمبر د ګناه نه د بچ کېدو لوی سبب بداوي چې کله ګناه کې کله ګناه نو بس په دې زړه کې یو پټي شان راولا وی الله ګوري الله دیکھ رہا ہے الله زما ته ګوري زه خو د الله نه پټېدی نشم او د الله نه څوک پټېدی نشي نو یو دا چې الله ګوري او دقه الله په ما باندې ګواهان مقرر کړي دي فرشتي لګیا دي زما دا ګناه لیکي او دا قسم په خدای لیکي دا قرآن کې الله وایي چې ستاسو ګناهونه لیکلي کېږي خو لیکېږي خو ګناهونه وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ای خو لیکي فرشتي لیکل کوي بل د قیامت په ورځ به دا زه چې څه کوم دا به ټول ما ته د اعمال حاضرېږي ووجدوا ما عملوا حاضرا زما دا اعمال به ټول حاضرېږي ته به څنګه به حاضرېږي دا به څنګه کېږي یارونو دا پخوانو خلکو وی اوس دا سیزونه لګېدلي دي زموږ دا ټول هر څه بیانات ریکارډ کېږي دا به تا سره محفوظ شوي نو چې تا سره دومره جی پی دا سجانا نو د رب جی پی ډېره لویه ده هغه دا ټول هر څه ګوري نو ته چې کله ګناه کې نو یې ما ته ګورې یو کیمره لګېدلې ده د رب او بیا چې په کوم ځای کې ګناه کې والله بالله دقه ځای به په تا باندې ګوی کوي یومئذ تحدث باخبارها دا ځمکه به نن ګوی کوي ته به ځمکه به څنګه ګوی کوي بأن ربک اوحی لها ستا رب ورته حکم کړی دی نو دا سوچ کوه چې په کوم کټ کې
په کوم میز په کومه کرسۍ په کومه ځمکه په کومه کوټه ته ګناه کې قسم په خدای دا بره باندې د قیامت په ورځ ګوی بس یاد ساته دا بره باندې قسم بالله ګوی او څلورم نمبر مړه کمرم پرېږده او دا ځمکه هم پرېږده الله ویلي دي زموږ په آمنا وصدقنا خو یو بل ګواه دی چې د هغه نه هېڅوک هم بچ کیدی نشي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دا لاس او خپې او دا سترګې او دا غوږونه دا بدن د عذاب را باندې کوي نو دغه وخت کې دا تصور کې راولا چې دا به په ما باندې ګواهان او د قیامت په ورځ به دا ارس یوم تبلس سرائر الله وي زه به ټول ارس د قیامت په ورځ کاره کوم الله اکبر یارونو دا ګورې زه هسې کو ته یاره استاد جي لګیا دي دا د قاري صاحب مې د دې د بجې کینولي چې دا ګورې قرآن دی قرآن یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر دلته خو دا اسد صاحب غلا وکړي دغه وکړي پلان کې ګواه لیدلې زه پیسې ولا ورکا امداد به درکړي هلته وایي فما له من قوة ولا ناصر نه څوک مددګار شو نه څوک د الله د پاسه طاقت والا شته چې یاره ما به د دې ګناه نه بچ نو زما عزتمند ورور دغه وخت کې د ګناه په دې وخت کې الله دې کړه الله راته ګوري ته به د الله نه حیا نه کوې ما تاسو ته بلې جمعه ویلو یوسف علیه السلام چې کله وراودته التي هو في بيتها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك نو داسې په دې روایاتو کې راځي ما ته وګورئ چې کله یوسف علیه السلام په دې اوو دروازو باندې دننه کړ او کوټې ته ښه سجو شوې ده او ښکلې ښکلې تصویران هم لګېدلي دي او مړه دا کوټې څه عجیبه جوړه کړې ده نو د زلیخې دې خوا خاول یوسف علیه السلام ته وایي یاره دا پوزه دې ډېره زیاته ښکلې ده یوسف علیه السلام ورته وایي چې په قبر کې مې کېږي لومبې به دا خورې کېږي دا لاسونه دې ډېر ښکلي دي دا سترګې دې ډېرې ښکلي دي وایي چې سا رانوځي د دې سترګو نظر به ختم شي دا صرف د سا پورې دی غوږونه ډېر اعلی دي دا صرف د سا پورې دي بیا به هېڅ هم پکې نه وي خیر چې دی ورته ووې د هغې نه پس یې څه چل وکړه دې خوا یو بوت پروت و نو دا زلیخه زر لاړه په هغې بوت باندې خپل یو رومال او څادر واچو نو یوسف علیه السلام ورته دا ولې وایي یاره دا زما خدای دی او د ده نه ماله حیا راځي دنه مال حیا راځي نو یوسف علیه السلام ورته وی دا یو کاڼی دی لیدل هم نشي کولی کتل هم نشي کولی اورېدل هم نشي کولی ویل هم نشي کولی تا د دې مصنوعي او د دې ګمراه رب باندې پرده واچوله چې ما ته ګوري او ما ته هغه خپل رب نه ګوري زما رب چې هغه په تیاره کې مې انسان ویني د ومې ځمکې لاندې ویني امن ته نه ګوري نو قال معاذ الله دقه وخت وته زه د الله پناه غواړم اوسي او ما تاسو په تېره جمعې ویلو الله ورته دروازې کولاولې نو ته د خپل رب نه حیا کوې او زه به د هغې بره رب نه حیا نه کوم نو موږ د الله نه پټولی نه شو ګناه الله نه پټولی نه شي او زه یې بعضې وخت ویم ابوګل صاحب یو بزرګ وی ما له خدای دا بزرګي څنګه راکړه وی داسې یې راکړه چې یو ځل ما یو ګناه کوله دا بدکاري مې کوله نو یې ښځه مې راوسته نو چې را مې وسته نو یې دې خوا مې زر مور او پلار نو یې پټه مې کړه وی د هغوی نه مې ځان پټ کړ وی یا خوا مې یو بل دغه وي زامن او بچي مې وي د هغوی نه مې ځان پټ کړ وی دې خوا مې ګاونډیان وي د هغوی نه مې ځان پټ کړ وی یا خوا داسې کسان را روان وو د هغوی نو چې ټولو نه مې د پلار نه د مور نه د بچو نه د وروڼو نه د خویندو نه د ګاونډیانو نه مې ځان پټ کړ او کله مې دې ګناه ته ځان دغه کړ نو یو عاطفي شان اواز یې غوږ له راغی چې پلانکي د پلار نه دې پټه کړه د نیا نه دې پټه کړه د نیکه نه دې پټه کړه د زوی نه دې پټه کړه ګناه د لور نه دې پټه کړه د ګاونډي نه دې پټه کړه ولې شرمېږې ته او یریږې ته نو پلانکي زما مخکې کې وي رب راته وایي چې زما بنده زه په دې ټولو کې د ټولو نه کمزور یم چې زما مخې ته کې وی بس دغه واقعه چې الله ستا نه به کم زیاده کوم ته خو زورور زیات نو موږ یې د پلار هر چا نه پټې کړو د الله نه خو پټېږي نه که نه الله ته خو هر څه ښکاره دی ابراهیم ابن ادهم له یو کس راغی
یو نوجوان ولا راغی یرا ګناهونو کې مبتلا یم خو پرېښودی هم نشم څه طریقه راته وښایه خو ګناه به کوم هر څنګه چې وي هغه ورته کوه ګناه کوه خو زه درته یو څو تپوسونه کومه بس د هغې نه پس چې کوم ځای کې کوه وایي ښه بس بیا درله زه م اجازه در کوم وایي وایه وایي ته چې ګناه کوم نه وي ښځه وایي داسې ځای کې وکړه چې هلته رب نه وي بس وکړه هلته ګناه هغه ورته رب وایي رب خو هر ځای کې دی وهو معکم اینما کنتم ښځه وایي چې دا هغه دغه نه نشي کولی دویم نمبر دا کار وکړه چې دا ګناه کې که نه دا ګناه د چا متعلق دا کې نو د هغه نعمتونه او احسانات پرېږده نو یا خو زما رب دی هغه په ما دومره نعمتونه او احسانات یې راباندې کړي د هغه رزق څنګه پرېږدم هغه خو ماله قدم په قدم نعمت راکوي وی داسې هم نشم کولی ښځه نو بیا داسې چل وکړه چې داسې ځای کې ګناه وکړه چې د الله د باچۍ نه وځي په داسې ملک کې وکړه چې هلته د الله باچۍ نه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا قیامت پر ورځ الله دې ټول مخلوق ته وي زه زما د باچۍ نه وځې نو زه د الله د باچۍ نه کوم خوځم ښځه وایي داسې چل وکړه چې دا ګناه خو به ته کوې که نه وي او وایي ښځه چې کله د زنکدن په وخت کې راله فرشتې راشي او کله رانه ساه دي نو ورته ووایه ورګه ما ګناهونه کړي د هغې لږه توبه وباسه وی هغې وخت کې به څنګه وکړو اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون هغې وخت کې هېڅ هم نه کېږي یو ذره به الله نه مخکې کول کوي نه وروستو کول کوي هغې وخت کې توبه نه شم چې هغه وي بیا یو بل کار وکړه زه بس داسې وکړه چې د قیامت په ورځ کله الله حکم وکړي چې فرشتو وینیسئ جهنم ته یې ګزار کړئ ځکه د ګناه په وجه به کېږي نو ته د دې فرشتو نه ځان خلاص کړه بس ځان ته خلاص کړې زور ورسره وکړه وایي داسې به څنګه کولی شم نو یا د الله بنده د الله نه نشي پټولی د الله احسانات او نعمتونه راباندې دي د الله د ملک نه نشي تښتېدی قبر زنکدن کې توبه نشي استی قبر کې ځان نشي بچ کولی محشر کې ځان نشي بچ کولی نو دنیا کې خو د ګناه نه ځان بچ کړه وایي باز د دې نه پس به ګناه نه کوو نو زما عزتمند ورورو یو کار به دوی دریم نمبر دا چل کوو چې د الله ذات په ځان ته رامخکې کوو بس او څلورم نمبر به داسې چل کوو چې د ګناه نه بچ کېږي نو ماحول به بدلې محفل به بدلې یاران او دوستان چې د کوم د ګناه دي دې نه به ځان بچ کې ځان به ترې کټارې نن وروڼو زمونږ لویه بدقسمتي دا ده چې موږ محفل نه پرېږدو نو د هغې محفل د وجې زمونږ هغه ګناه کېږي نه ځای به پرېږدي محفل به پرېږدي یاران به پرېږدي دوستان به هغه چې د ګناه والا راځه نن دا پلانکي کار کوو نن شراب څکو نن زنا کوو او نن دا ګناه کوو نن دا ګناه کوو دا یاران به پرېږدي دا محفل به پرېږدي ځای به پرېږدي ځای به بدلې الله به بیا کامیابي درکوي الله به دې بیا بچ کوي مثال په طور باندې دوه مثال وي دوه مثال دا صرف دا مثال د دې د وجې وي چې ستا ذهن کې کینی خبره چې زید بدل کو هغه موقع بدلوه د ګناه نه به بچ کېږي مثال یې ووره یو دا تېر ورځ دوه درې جمعې مخکې اسدجانه د اصحاب کهف واقعه مې راته وکړه شهزادګان بنګلو کې وو دغه کې وو محلونو کې وو په خشته خشته بسترو بدونو کې پراتو پیسې ورسره د دنیا دې خوا شرک شروع شو د هغې ځای نه راپاسي بلډینګونه محلات بسترې بډونه راحتونه خشته جامې دا یې پرېښودې او د هغې محفلونو نه د هغې بلډینګونو نه د هغې زینت او د کمرو نه چېرته لاړله څه ده غار ته لاړل وهم فی فجوة منه غار ته ځي محفل به پرېږدي ځای به پرېږدي د ګناه نه به بچ کېږي دغه لږ شان کوشش به د ګناه او دویم نمبر اوس مې درته د یوسف علیه السلام واقعه خبره وکړه یوسف علیه السلام گیر شو کمره کې گیر شو څو دروازې بندې شوي دي اووه دروازې بندې شوي دي سره د دې چې جراندې لګېدلې دي خو یوسف علیه السلام وایي چې ما ته الله وایي چې ځای به بدلې د هغې ځای نه یو قدم رالي الله ورسره خپله امداد کوي ټولو کمرو ورونه الله لري ځای پرېښوده
نو مجلس په پرېږدي وروڼو دا به نه چې ته د ګناه په مجلس کې پروت یې او ته یې ما به د ګناه نه بچ کړي دا ناممکنه ده حتی یلج الجمل فی سم الخیاط خبره ده اوښ په د سترګې په سوم کې لاړ شي چېرته به هم لاړ شي ته به د ګناه نه بچ شي چېرته به هم بچ نه شي د ګناه ځای به پرېږدي د ګناه یاران به پرېږدي د ګناه دوستان به پرېږدي ګناه نه به دی الله ساتي بیا به بچ کړي نو څلورم نمبر به موږ څه چل کوو د ګناه محفل به پرېږدو د ګناه ځای به پرېږدو او د ګناه یاران به پرېږدو الله به هم بچ کړي او پنځم نمبر د ګناه نه د بچ کېدو لوی سبب دا دی چې تاله الله نعمتونه درکړي دي نعمتونه نو دا یاد ساته چې د ګناه په وجه الله د نعمت سلب کوي دا یاد ساته دا ولیکه ځان سره چې ګناهونه کوې که نه قسم په خدای الله بر نعمت دی خو هغه مالي نعمت دی خو هغه بدني نعمت دی دا یاد ساته دا موږ ولیدل الله لږ صبر کوي دا مو وایه چې یاره اکدم الله نه رانیسي سړی چارته م الله اکدم سړی نه رانیسي په مزه مزه او زمونږ دا علما وایي دا الله وهب ګل حاجي صاحب زمونږ صبر څومره دی یاره یو ورځ دوه ورځې صبر دی دا الله صبر دا علما وایي علما الله صبر 10 کاله دی بس 10 کاله کې به دی بیا رانیسي او که نه د الله فرمان بازاری کې عمري به راته نعمت میلوي چې کومې پورې جم دی او که نه نو الله به نعمت موږ ډېر خلک ولیدل قسم د خدای په ذات ته وایم په دې خپله 400 کې مې ولیدل داسې زبردست نعمتونه والا الله ورکړو مال دولت عزت بې حیایي به یې کوله بې حیایي الله ته هر څه واغېشتل دا مې په دې خپلو سترګو ولیدل بله ورځ یو کس و ډېر ناشنا دولت والا الله ورکړی یاره بیا ډېر سخت ګیر شو ډېر سخت ګیر شو نو ما ته چاوې دا ولې ما دا یو کار دی دې سړي کې لږ شان کبر راغلی و کبر نو د هغې کبر په وجه باندې هغه ټوله خاني نن په غریبۍ کې بدله شو دا یاد ساته ګوره دا الله رب العالمین کوي ګناه په وجه انسان نه نعمت سلب کېږي دا یاد ساته خو هغه هر قسمه نعمتي الله رب العالمین سلب کوي درکوي چې ګناه دې وکړه زموږ په دې قرآن شریف کې یو واقعه د خیر چېرته به درته بیا تفصیلا بیان کړم یو بزرگ و بزرگ د په بني اسرائیلو کې داسې بزرگ چې علما قرآن شریف کې داغه بیان دی پرېږده علما په خپل ځای واتل علیهم د بلعم بن باعور هغه نبأ الذي آتيناه آياتنا الله وی علم می ولا ورکړو تقوا می ورکړې وا مستجاب الدعوات ما تو ګورا اسدا داسې به لاس اوچت کو وی خدای دا پلان کې کار وکړي نو هغه لاس به لا په مخ نور اخري چا کار بشو تفسیر روح المانی کی لیکلی دی 12,000 کسان شاگردان بہت علم دا پارا ناسو علم بیتے زکو خو معمولی شان غلطی تے وشوا او غلطی تے سنگ وشو گناہ تے وشوا دا موسیٰ علیہ السلام تے خیرے اکڑی خیرے موسیٰ علیہ السلام تے اکڑی قرآن شریف کی دی اللہ رونی و آغا بزرگی آغا علم آغا نعمت اللہ تے واغشتو او الله وسره څه چلو کو دا جبه وروته لکه د سپي باوړېده ولی ګناه وکړه نعمت الله واغې نو زما عزت مندرونو دا یاد ساته په دې ذهن او په دې زړه کې دا راولې چې د دې ګناه په وجه باندې برانه الله نعمت دی نو چې کله دا تصور راغی دا قسم دی کېږي تاسو سوچ لګو کې الله سړي د ګناه نه بچ کوي چهره دا څومره ښکلي وجود بالا الله راکړی دا څومره ښکلي سترګې راله راکړي دا څومره ښکلي غوږونه راکړي دي دا څومره لاسونه راکړي دا څومره ښکلي سپینه جامې راکړې ده عزت یې راکړی دی زه به د الله نافرماني کوم او الله یې رانالي دا وایي دا به رانالې به الله وایي چې ګناه دې وکړه نو د ګناه په وجه الله رب العالمین د انسان نه نعمت سلب کوي نعمت او چې نعمت سلب شو نو بیا به بس داسې به بیا ګرځې نو خفګانونو دغه به دي نو پنځم نمبر به ځان څه چل کې د دې وجې به د ګناه چمانه به نعمت سه او شپږم نمبر د ګناه نه د بچ کېدو چې زه دې بچ شم
چې فوراً د ګناه کې د زړه داعي راله د الله ذکر شروع کړه د الله ذکر شروع کړه رب به دې د ګناه نه بچ کوي دا الله په قرآن کې وایي ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا کله د شیطان دا ګناه خو په موږ شیطان کوي که نه خو شیطان قسم خوړلی دی چې زه به ستا دا بندګان یا الله ګمراه کوم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین وزین لهم الشیطان اعمالهم الله وی دا عمل بوتا شیطان وت الله ته وی دا بوتا خشته کومه نو دا ګناه چې کله دغه راشي دا د شیطان د وجې راشي نو الله په قرآن کې وایي ان الذین اتقوا زما نیکان بزرګان چې د ګناه نه ځان بچ کول والا خلک دي څه چل کوي اذا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا الله یاد کړي نو ذکر الله داسې یو څیز دی چې کله دې ګناه ته دغه شو فوراً کتاب راله فوراً تسبیح راله فوراً به دکه لږ شان ټیم دی بس بیا به د ګناه نه بچ او بیا ځان لوی ګناه ګورې زموږ چې نن نوجوان نسل دی هغه د تنهایۍ په ګناهونو کې مبتلا دی هغه د موبایل نه ګناه ده دې دپاره خصوصي بس دا دغه دی چې فوراً د موبایل لګه شو فوراً د الله ذکر شروع کوه بس بچ کېږي به په دې ما تجربه کړې ده موږ هم د دې معاشرې خلک یو موبایل راسره وي خامخا خو ته نه هم ګورې دی مخې ته راشي خو چې کله راشي بس دا چې کله د علماونو دي کتابونو کې کتلي فوراً قرآن شریف تلاوت شروع کړي یا ذکر شروع خدای پاک هم دا ګناه نه بچ کړي نو چې کله دې دا ګناه دغه فوراً د الله رب العالمین او اقسم ذکر کوه اسم د الله رب العالمین ذکر کوه نو د ګناه نه به بچي فوراً تسبو ته لاس کوه دغه ته لاس کوه نو د ګناه نه به بچي نو دا شپږ قسم اسباب دا مې راته مختصر بیان کړل چې د دې په ذریعه باندې به مونږ او تاسو د ګناهونو نه بچ کېږو څنګه معاد به راته بیا وکړم یو به دا الله نه غواړو دعاګانې به کوو تفصیل مې سره به راته ووایي دویم نمبر به دا چې ګناه ته به ګناه وایو دریم نمبر دا چې کله ګناه کې نو دا سوچ کوه چې الله رب العالمین ګوري الله دیکھ رہا ہے څلورم نمبر دا چې د ګناه ځای بدلا وځای د ګناه ځای بدلا او پنځم نمبر سوچ کې دا تصور کې دا راوله چې دا ګناه مې وکړه نو الله به رانه نعمت سلب کړي قسم په خدای کم به راته وایم ویم په دې خپل کلي کې مې ولیدل چې نعمتونه ته الله واغېشته داسې ګرځي دا ګناه په وجه باندې او شپږم نمبر د ګناه نه د بچ کېدو لوی سبب دا دی چې د الله رب العالمین ذکر کوه بس د ګناه نه به بچ کېږي اوس چې ګناهونه شوي دي د هغې به څه چل وي ګناه خو شوي دي د دې به څه دغه وي او دا کم چې رانه مخکې شوي دي ټیک ته یو خو دې د ګناه دغه م واورېده تېره جمعه د دنیاوي نقصانات واورېدل اوس د ځان د بچ کولو خبر خو چې کم شوي دي د هغې به څه چل وي نو د هغې دپاره الله یو بهترین څیز خولی دی او راته انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کړم چې دا هر څه به پې الله رب العالمین ختم کړي او داسې به پاک شي داسې پاک لکه چې نن د مور نه پیدا یې داسې به دی الله پاک کړي دا څه شی دی دا به راته انشاءالله په آینده جمعه باندې وایم الله رب العالمین موږ او تاسو د ګناهونو نه وساتي درود شریف ووایي یو ملګری دی د جومات دپاره نلکی او ټوټې راوړي دي د 6,000 روپو دعا ورته وکړئ رب العالمین واقعي چې زموږ د جومات ټوټې ډېرې خرابې شوې وې یو ملګري راوړي دي الله رب العالمین دې مال اولاد او زندګۍ کې برکت واچي او غالبا نوم خو یې نه علمه والد صاحب یې وفات شوی دی نو الله رب العالمین دې د دې هغه ثواب د هغه والد صاحب دپاره صدقې جاریه وګرځوي د محسن رور ظاهر لالا بیمار دی دعا وته وکړئ الله رب ظاهر زموږ د دې جماعت مقتدیم دی اللہ دے ولا صحت و عافیت ورکی ہمارے والد صاحب محترم ظاہر ماما کے لیے دعا کرے اور خرص کی دے اللہ رب العالمین دے ظاہر لالا صحت ورکی خدا پاک دے صحت کامل نصیب دعا کہ اللہ زم بحال باندې رحم کې لازم گناہوں ما کې بل رحم و فضل و کرم را باندې کې اللہ ہم د دنیا او د آخرت خیر نصیب کې او دا دعا کې چې اللہ رب العالمین کو تاسو د گناہوں نو ساتي الہ العالمین ستا په فضل او رحم نه بغیر نه کېږي الله موږ دوی ټول د ګناهونو نه وساتي او چې کوم ګناهونه شوي خدای د هغې د توبې توفیق را نصیب کړي دا کوم بیماران دي الله دې ولا صحت ورکړي الله دې ولا عافیت ورکړي الله دې ولا د خیر زندگی ورکړي او الہ العالمین څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د ټولو قبرونه جنت د باغچو ګرځي زما د یو تر زوی وفات شو دی تېر ورځو کې پرون یې درېیمه الله دې د هغه مغفرت نصیب کړي الله دې د هغه قبر د جنت
آخرت تباہ شنو او تاسو زموږ څومره مردګان په پښې الله ټول مغفرت نصیب کړي چا موږ ته دعاګانو د پاره ویلي دي خدا سي د شټونو په ذریعہ ویلي دي خدا د شیشي په ذریعہ ویلي دي الله د ټول دعاګانې قبول کړي سي د ظلم رادونه دي برابر کړي سي حاجتونه دي برابر کړي احمد علي بابا ته څومره موزوزر راځي الله قدم ته په دې نه کې هو دي کې او د دعا او جهان خیر زموږ نصیب کړي هو اقول سي د په خور ناراضي او ډیر په مینه محبت راځي الله دې ولې دنیا او د آخرت خیر ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.